سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نن بیا موږ یو نوې ښایسته ځای ته یو ویلوګ جوړو دلته. نو ما او بلال خان راغلی یو. دا چې چېرته راغلی یو، بلال خان نه پوښتنه کړو. ورور ستړی مه شئ. ستړی مه شئ ورور. سلامونه جوړ په کراري ده. شکر والله خیر و خیرت ده. نن دې چېرته راوستي؟ نن له خیره راغلی یو ښایسته قصر پغمان ته. قصر پغمان ته راغلی یو. نو دلته خوږې خوږې کیسې دي. اصلي قصرونه چې دي بره دي ورور، چې بره درته وښیم. بره به وخیږو. له بره چې به تاسې وویلې چې بره نور ښایسته کیږي، نو بره ځو. ښه راغلاست. ویلکم بیک. دې ښایسته ځای کې ولا د دې ښایسته قصر شاټونه مې واخیستلو. نو ما ویل دا ډېر خوندور جوړ ده. داسې تاریخي ځای ده دا. له خیره سهار وختي ده ورور. اوس خو خلک نه دي راغلي. جمعې مبارکه ورځ ده. انشاءالله داسې 12 بجې سي بیا د افغانان راځي تفریح. دا تفریح جیان دي. افغانان د تفریح جیانو ډېر شوق لري ورور. نو راځي موږ هم کپچر کوو. د خوندور جي کې داسې کته کیږو. له دغه جي نه پیسه دار کیږي. پیریانو ځای ورور. داسې خوندور یخ ځای ده. کار دې وسو که نه؟ مشکل بیخي کار مې اوس مشکل مې حل سو ورور. خو نه 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 پیسې مې نه دي په کار. دلته راسه ورور. دا جومات غوندې یو شی ده. شوقي ده که نه؟ ډېر خوندور جوړ ده ماشه. دا داسې خوندور له کته نه بر نه شاهي غوندې جوړ ده. سکون والا ځای ده که نه؟ سکون والا ځای. ته ډېر بې سوره سوی یې نن سبا. دې خوا ته راسه. تا ته یو زه پنشمنټ درکوم. نن دې څه شی داسې خاص ولیدلو دې قصر کې؟ خاص شی؟ خاص دا هوا مې ډېره خوښ شوه. ورور چیرې راغلی ورور؟ قاچاقي باندې راغلی. ګوره بیا یو پنشمنټ ده. نو دغسې و داسې له دې دا خو عشق ده که نه؟ ته عشق لپاره راغلی ورور. دوستانو ډېر خوندور ځای اوس دلته یو دمه کو. دسمال دې واچوه ورور. دسمال واچوه. وادي چا بسم الله. خوندور ځای خو ده. ته بابا حاجي ستړی مه شې. کراري ده. کومه لاره ځو؟ داسې ځو. چی دی هلته؟ څه خبرې؟ ګلخانه ده. دوستانو ګلخانې ته ورځو. حاجي صاحب سره کیسې کو. دا ښایسته ځای څه په نامه ده؟ د پغمان تپه ده. د پغمان تپه ده.
دا چا جوړه کړې څوک جوړه سوې څه معلومات لرئ دا له سابق ظاهرشاه جوړه کړې وه ظاهرشاه په وخت کې جوړه سوې وه ظاهرشاه په وخت کې جوړه وه بیا دا ترمیم او دا شیان بیا دا خو ورانه وه بیا ښه بیا ورانه شوې وه په تېر انقلاب کې که نه د ولسانو په وخت ښه تېر انقلاب کې ورانه سوې وه احمد کرزي جوړه کړه ښه دا احمد کرزي جوړه کړې ښه اوس یې څرنګه ساتنه ښه ده ښه روانه اوس یې ښه ساتنه پالنه ښه صحیح دلته خلک هم ډېر راځي تفریح لپاره خلک ډېر ښه په ګلخانه کې څو رقمه ګلان دي له خیره په ګلخانه کې یو 9 رقمه ګلان دي 9 رقمه ګلان دي ښه ته د دغه ځای باغوان یې زه نه باغوان یم دلته ښه څومره وخت یې ووت دلته شپږ اووه کاله مې کېږي په همدا ګلخانه کې یم شپږ اووه کاله دي دې ګلخانه کې بېشکه نو نن خو به کیسې وکړو د ښایسته جي کې دغه جي د اوبو خونده څرنګه ده اوبه شته ښه دي اوبه شته ښه ماشینونه شته او ماشینونه شته باغونه یې وهلي درې مو اوبه راځي درې مو اوبه راځي ګلخانې ته داخل ورځو ګرمه ده بېشکه دا ګلخانه ده دلته بیا د ګلانو کوم ګلان سي هغوی مریض یا خراب سوي دلته بیا هغو کیږي دلته بیا دوا ورکوئ دوا ښه اوس چیرې ځو تخت ته ورځو تخت کې یو ګیلاس چای نوشي جان کوو هسې هم د حاجي صاحب میلمانه سو اوس که څرنګه بس خوشحاله اوسې دغه تخته راځه ورو بالک دې شاته کېده دا د حاجي صاحب تخته د قصر پغمان تخت الله دې ځوان پاچاهي تخته دې تخت مالکان اوس مړ سو د ملنګانو تخته ده دلته کینو چای نوشي جان کوو وروره ته هم راځه یوه دمه به سو راځه حاجي ګله دا د کلي خلک راځي دغه کې نه دغه خوا لاره شته نه لاره نشته لاره ما یوه قرول باندې نو دلته چې بیا سیم خالدار دی چې هلته پنجره یې نیولې نیولې ګرمه هګۍ 10 روپۍ ګرمه ګرمه هګۍ راسه ورور هګۍ اخلي هګۍ جنګو 10 روپۍ هګۍ زه ځان ته خوښ کړم ورور ته و تکړه یې ته تکړه یې د هندواڼې او خربوزې دې ډېرې خرڅې کړې دي پوه شې هګیو کې دی ماهره ده ونیسه
کېنه ته لاندې دا کېنه ورو نه نه د مشر یم ګوره مه کوه بیا دبي کېنه خو به نه دا نه دا مخ وبه یې ګټې او کوم یو ګټل بیا به چې پیسې ورته ورکوې صحیح صحیح ومې ګټله تېر اوس لاندې که یو لاندې که بس موږ توکلي راواخیستل ده ټرای کړه اوس یې ګورو له خیره سکون والا سکون والا واخله هغه دې څه کړه خدا هغه وخوره که نه بس ته زه د هګیو ګیم ډېر نه کړم دا ګناه لري ګوره نه دا خو هسې دوستانه ګیم دی دوستانه ګیم نه هغه وخوره تا شرط را سره ولګاوه شرط خبرې نشته ورور ښه ښه زما دې څه کورو یو هګۍ ورور وګټله یوه ما وګټله له خیره اوس یې خورو نه نه سیلیبریټ کوئ هګۍ سیلیبریټ دې سره چای نه خورې ورور ده ما کار نه ده کړی. ښه تا کار نه دی خازه یو راکړه چې تا کار نه ده کړی واخله یو شی تېر واخله ورو واخلم شی به زه یم دا به واخله دا ښې هغه راکړه افسوس دا به هغه واخله صحیح مزه نه کوي دا ښې دي صحیح ده بس ته اوس خوشحاله یې اورین وخت بس ته نو ده ته خو سړی مړ کوې شل روپۍ دې ته ورکړه او 10 روپۍ یې ورکړه زه خو ګرځېدم تا خو ستړی سوې ورور مال زه به لږ منظرې وکړم و راځه ورور بره دا نو ځان ته ځه ده ورور دلته ډېر ښایسته منظرې دلته نه ښکاري کولی شې دلته نه ورور دا منظرې ووینې څنګه ځه ده ورور واقعا بېشک خوندور خوندور رښتیا ووایه پوه نن بیخي رښتیا ده وروره خوندور ځای ده خوندوره کسر ده نو ښایسته کسر کسر او دومره گرځېدلی نه وې نه کسر کې نه نه اخري سر ته راغی اخري سر ته رالو دا خو عشق ده نو عشق بس ښایسته ځای ده مزې کوه مزې تم مزې کوه مزې وروره کته کیږو دا ډېر ښه ویو ده ورور څومره خوندور ځای که نه ښه تا وه زړونه کېږي له دې چې وړال سي نو تا سره به اوس زه څه کړم ستا زړه کېږي چې لاړ سې ولا موږ خو یو بل ځای نیت لرو نو هو هلته به هم ځو هغه هم ښایسته ځای ده بلکل که څنګه هغه هم ډېر ښایسته خو دا بیا بهترین ده هغه خو فکر کوم نور لار
شوق خدای دې وکړي ساعت مو راسره تېر سوی انشاءالله یو بل ځای یو وطن یو بل کونج تاسې باندې وینو تر دې دمه خدای په امان ورور ساعت مو تېر سو که نه خوند یې وکوله بس خدای دې وکړي چې مینهوالو هم ساعت راسره تېر سوی دوستانو انډیوالانو